فکره مو داسې جوړه کړئ چې الله پاکه نه په عقیده کې بل څوک په دې شان باندې بولم لکه ته ستا مبارک ذات چې دی، او نه په عمل کې کوم عمل چې ستا دپاره کوم په هغه کې څوک را شریکوم. یوازې او یوازې ته زما مطلوب یې او ټول عملونه ستا دپاره کوم. اوس دغسې مسلمان چې په دا شکل باندې روان وي، بیا دا مسلمان کامیاب دی. دا لمونځ یې معتبر دی، دا روژه یې معتبره ده، دا جهاد یې معتبر دی. او الله مه کړه که د دې څخه لاره بدله شي، بیا نو خبره خرابې خواته روانه ده. د هغه روایت کې انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، بعض علما وایي چې دا و انما لکل امرئ ما نوی دا د ما قبل تفصیل دی، او بعض علما وایي چې نه، هغه مخکې حکم د عمل دی، دا دوهم چې دی دا درجه د دې عامل ده چې څومره اندازه چې په نیت کې اخلاص و، څومره چې نیت معتبر و، د عمره باندې ثواب ډېر وي. هغه درجه د ثواب ستا د نیت په قوت و قوزو پورې تعلق لري. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. دا د دې مخکې جملې هغه تفصیل غوندې دی، شان ورود د دې روایت دی. یو سړی د مکې معظمې څخه و، یو ښځې ته یې وړاندیز وکړي د نکاح. هغه د ام قیس په نامه باندې وه، اصلي نوم یې قیله وه. هغې ته یې وویله چې نکاح راسره وکړه. هغې ورته وویله زما شرط دا دی چې هجرت به کوې، بیا نکاح درسره کوم. دی هجرت وکړي د دې ښځې دپاره، او په داسې حال کې چې پر مسلمان باندې په دغه وخت کې هجرت د مکې معظمې څخه مدینې طیبې ته دا فرض و چې د مکې معظمې څخه به هجرت کوي. خو د ده هجرت په دې خاطر نه و چې د الله تعالی امر پر ځای کړي، د دغه ښځې په خاطر، د نکاح په خاطر یې هجرت وکړي. نو پیغمبر علیه السلام دلته وفرمایل فمن کانت هجرته الی الله ورسوله فهجرته الی الله ورسوله. که د چا هجرت د الله او د رسول دپاره و، الله او رسول ته و، فهجرته الی الله ورسوله دا ترتب د جزا پر شرط باندې اصلي جزا یې محذوفه ده. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته مقبوله. که چا هجرت الله او رسول ته و، دا هجرت یې مقبول دی، پر دې هجرت باندې الله ثواب ورکوي. ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة یتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیه. که د دې دپاره چا هجرت وکړي چې د دنیا یو غرض دپاره او یا د یو ښځې د نکاح دپاره هجرت وکړي، نو هجرت یې بیا د هغه دپاره دی. دغه کس د روزه په تاریخ اسلامي کې په نامه د مهاجر ام قیس نومیږي. مهاجر الله نه، مهاجر ام قیس. دا د ام قیس مهاجر دی. نو هجرت خو په اسلام کې یو معتبر عمل دی، یو ضروري عمل دی، یو ښه عمل دی، او د ډېرو فضایلو درلودونکی عمل دی. خو په دغه عمل کې چې نیت بدل سو، نیت بل شی وګرځېدی، د هغه هجرت الله پاک نه کوي معتبر. وطن دې پرېښوئ، علاقه دې پرېښول، زحمت یې یووئ، تکلیف دې یووئ. د دې ټولو تکالیفو سره سره اوس مهاجر الله نه بلل کېږي، مهاجر ام قیس بلل کېږي. هغه په دې وجه باندې چې هجرت یې د الله دپاره نه و. همداسې په ټولو اعمالو کې مد نظر چې د انسان رب جل جلاله شي، هغه عمل معتبر دی. که بل شی مد نظر سو، بیا د اعمالو اعتبار د مابین ځي. موږ تاسې په اسلامي تاریخ کې په روایاتو کې د سید رسول صلی الله علیه وسلم ډېرې داسې واقعات لرو چې دغه معتبر عملونه، دا خطرناک عملونه چې دا خولې پورته سوي، دا وینه پورته سوي، چې کله په نیت کې کمزوري راغلې ده، هغه عمل و، هغه شهادت و، هغه جهاد ټول د مابین تللی دي.